دین چې نوی ټول کارونه به موران وي او مسلمان به په هر ځای کې پریشان وي نو آخرت دپاره ښه تیارې وکړه ډېر په سختو سختو لارو به ګذران وي نو ځان هوښیار کړئ نادان که پوهېږې او بیا به ډېر افسوس ارمان وي دومره ډېر په دنیا غم کړه انسان کنه او په قیامت کې به د زړه بیا پریشان وي عقلمند انسان هغه دی په دنیا چې د پاک پروردګار په لار روان وي نو آخرت کې باغ خلق خفاوي کنه او په دنیا چې د الله کوم نافرمان وي پلار د زوی نه زوی د پلار په انکار کړي نو د قیامت په ورځ به هر سړی په ځان وي او ورته پته به بیا حلوه لګېږي کنه او په محشر کې دی چې کله امتحان وي نو عین دان نیک عمل په دنیا وکړه او مرګ نه پوس به برحمت پته باران وي او بلا دین کامیابی په دنیا نشتا کنا او دا کرون غوند مالدار کا په جهان وي او په دنیا چې چا منلی د شیطان وي او پس لمرګ په ژوند کې ټول خفګان وي او په دنیا چې څوک د چا سره محبت کړي کنه د هغو خلکو په صفو کې به روان وي او د دنیا سره د دومره محبت او نه د فکر د ایمان او نه د ځان وي نو ځان ته خوی بل بدو بولی دا غال دی او یو تر بلا مو پزړو کې بد ګمان وي نو سرج نور فکر ورته ما کړه او ډېر بخوخ دا عقلمند دوست دستان وي